así तो खाना सा चौकी वाह चौकी ना सा Bismillahirrahmanirrahim razum mundanam blank document माने के लिए सो एंड दर्स मुड बिया हम पर इंसर्टिव के लिए और bahas mu per jadwal दे से कते रोस के मुदा कोल करे मु जदवल बा पूरा अगर बीच कम ऑप्शन नहीं दिया कम से दिया माने bahas को सही ना دې سره زیاتې خبرې راځي د جدول پوره قوانین به تاسو نن ما سره ځکه چې جدول کې مونږ نو څه کړنو بس او دې باندې ډېر غور وکړي ډېر تاسو مور باندې کار وکړي ځکه سبا کې چې ته یو ځکه زی یو ځکه وظیفه اجرا کوي ستاسو دغه وظیفې نیم کار دغه جدول څخه دی نو خدای نه خاصه جدول کې سبا معلومات نشي چولې سره کوم داشن به تاسو زده صحیح ده جدول په کوم کیفیت په کوم اندازه دغه ټول خبرې به تاسو زده چې هغه جوړ کړئ صحیح نو موږ راس نن به هم دلته یو د سیمپل جدول بزاول جوړ کوم ساده نو هغه څه ورسره د راځي ګور دي کې اول ډیزاین راځي ټیبل ټولز راځي چې هغه کې یو ډیزاین او یو لیاوټ په نوم دوه اپشن دي کې موجود دي اول به درته ډیزاین وایم چې دا آسان هم دی او ورسره به درته لیاوټ وایم چې هغه اساس اپشن هم لیاوټ دی خو ډیزاین هم درته وایم چې دا کېدای شي بعض وخت کې مهم راسي اوس دا جدول زموږ ډیر ساده دی ډیر ساده خالي تور جدول راغلی دی موږ به راځي دا په انتخاب کو اول بدی کې د سیو سټایل واچو ګورته اول تاسو ته د چپتر څخه دا آپشن کې کوم ګروپونه راغلي دي په دې باندې بحث کوم چې هغه اول ابتدا اخلي د چیک باکسو څخه هغه چیک باکسونه چې راغلي دي خداغه چیک باکسونه هغه پورې نه عملي کیږي چې ترڅو ته دغه ټیبل ته سټایل ورنه کې دا رقم سټایل ورنه کې کته دا رقم سټایل ورته ورکړه دا رقم یو رنگ دی ورته ورکړي صحیح ده نو په وسات کې هغه عملي کوي صحیح راځي شو د خوراسه چوکي واخه صحیح ده چوکي کنه صحیح نو کله چې تراسه ګور دي چې اول هیډر راغلی دا هیډر دغه د سر لاین ته وای دا د سر اولنې لاین نه دی دا شین رنگ چې لري تیز رنگ کې چې تاسو دې څخه چک مارو وسی هغه د سر لاین به دې څخه واخلي په کوم رنگ کې وسی دا او ټوټل لاچ کله کې اخر کې ورته سی لاین اچي ګور اخر کې دا رقم یو تیز رنگ کې یو لاین ورته واچو چې دې ته ټوټل راوي رسو صحیح دا او بل ترازه باند ډرا زه به تاسو وګورم دا څنګه چک مارو وسم باند راج کړه تاسو واخی تاسو د خپل جدول ته متوجي اوسئ تاسو جدول سب څخه واخله پای پورې دې جوړ شوی نه چې یواره تیز رنگ لري یواره پکښ کې خام رنگ لري راګانی دا افقي هغه ته وایي دی حالت ته وایي یو شین بل سپین دا رقم راغلی نه چې چیرته دې باندې د انتخاب کې جدول ټول او تا د باند ډرانه چک مارو ایستای نو ټول جدول به په یو کلر کې ولويږي دي کې به دا سني چې یو را شین او یو سپین نه ټول یو رنگ کې یو کدا تا ورته چک مار کوي نو بیا داسې راځي او بل ته چې کله تاسو راسي د دې څخه بل خوا کې ګوره برابر داسې یو بل اپشن راغلی چې باندډ کالمز دی یعنی هغه راګانو کې د سیو ترتیب جوړو چې یو را به شین او یو به سپین او دا چې کله چک مار کې دا یو کالم ګوره شین در کې یو سپین در کې دا یو کالم شین او بل سپین در کې دا خاصه وظیفه خو نه لري خو بیا خیر نو راځو موږ دا کلیکو او بل ته وایي فرست کالم اولنې کالم چپ طرف څخه زوم دا په خپل رنگ کې واچو نو دا چې کله چک مارک ورکړه دا د یو خاص رنگ کې اچي او سټایل کې اچي او لاست کالم اخرنۍ کالم نه اخرنۍ کالم په یو رنگ کې اچي او هغه رقم دا مورس کا بحث وکړي خیر مخکې زو کله چې تاسو جدول دا رقم جوړ کړئ په دې شنه سره اول تاسو جدول جوړ کړئ دا رقم شکل کې راځي نو راځي ته ټیبل سټایل ته راځي په ټیبل سټایل کې تاسو د اول پلین ټیبل لري پلین ټیبل هوار یا ساده جدولون ته وایي ډیر ساده راغلي هغه ډېر په یو بې خونده حالت کې لکه فرض کړه تاسو دا رقم دلته دا سټایل نوټ انتخابوي هغه ستاسو د جدول لپاره راځي او ګریډ ټیبل چې کله راشي ګریډ ټیبل به دغه جدول ته اجازه تاسو ونیسئ ګوردا رقم هغه ورکی او دا رقم چې لاندې راځي لاندې لیس ټیبل چورته وای ګور هر یو ځان له عنوان لري لیس ټیبل چې تورته کلیک دا رقم سټایلو کې راځي ګور الته شکه معلومه دی نه ګور کواسه تاسو په دې شکه سره دې ته دغه سي یا دغه رنگونو کې تیز رنگونو کې خپل هغه جدول واخلئ خدا هر څه شرایط درته آماده شوی د کمپنی د خاصه دي تاسو خوشو واخلو کنه دي خوشو پرېږدئ نو که تاسو نه خوښوه نو بیا د دې لپاره تاسو کار وکړئ چې دلته راسه دا پلین ټیبل دی واخه اولنۍ چې تاسو اول جدول سره کوم حالت کې درلودئ نو راسه د دې څخه ورته یا فاس که به دا کلیر کا صحیح ده به دا کلیر کا وای دا هم صفه قدم زمانه د خوښ نو بیا ګور دلته جدول د سیو حالت کې معلومي دا اغاز یو بسم وزل د به ته د فکر کوي لکه به جدول نه او حال دا چې جدول څه کا غوړې معلومي راته ګوره منځه کی صحیح جدول ستا او صرف دا د دې هغه کوم نمونه یا ډیزاین تاسو نو خوښ نو هغه دي ختم کړئ د لپاره چې بل سټایل ورته جوړه نو راس اپشن باندې کلیک وکړئ نیو ټیبل سټایل باندې ورته کلیک وکړئ
او ته اوس راځل ته یو نوم ورکړې فرض کا مای سټایل دا به ته یو نوم ورکړې رقم جوړ کړې او دا کار چا باندې کې ټیبل باندې کوم شخه نو دې کې سره کوم سټایل راځي زما په دې کې هغه متن چې زی لیکم هغه باید دا رقم رنگ کې راسي دا رقم ډیزاین کې راسي اندازه باید دونی لاس اندازه صحیح ده او بورډ وی کنه ډبل وی کنه ټایلیک وی کنه کوژ وی کنه دا تاسو ته اندازې ورکوي سل درازې ته کلر سره کوم ګوره کلر زوتین چې د معلومات رنگ سپین وی خو مطلب پس که د معلوماتو شاکه باید د سې رنگ راسي د سې تور رنگ راسي نه د تور واش مرنګ وی او هغه نور سوتین چې ګوره دې کې ساختمان باید دلته راځي د څورته آل بارډر واخله آل بارډر دي ګوره هغه ساختمان معلوم شول ساختمان باید دا رقم راسي یا فرض کړه دلته راځي لاینونو ته ټاکي چې د دې ساختمان باید د سره کم لاینونو څخه جوړي دا ټول لاینونه ورته ساختمان لپاره ټاکای شي حضورات نه سزن د بدونی کفایت کوي نو اس کته دا اوکې کوي سټایل جوړ سو ولې په جدول باندې عملی نسو خالی تا جوړ کی تر وسه نو بیا کته ور باندې عمل کوي دلته راځي د سکلیک او راسه کسٹم کې اوس دا جوړ شوی دی خالی کلیک اوس دلته راځي کم کار کې کم متن نشته کې یا کم فعالیت اجرا کې نو سره کم کار کې کوي وخی پاګه رقم شګه سره راغلی دی چې تاسو سره کمال تورته ویلو راغلی دی کنه په ما شګه سره صحیح د پر پاګه سټایل کې راځي جوړی خیر پاسورد زل لازم دا جدول انتخابو ما زه دا مم نو سپار بس دا ساده حالت ورته پتا کفایت کوي بل لازم تاسو دې خورستا دلته په دې نیو کلیر باندې مثال کلاس کلیر کې دا هغه مخکنی حالت تنظیمي اخلي او بل کچیر تاسو دلته راسي د کمپنۍ د خاصه د کم سټایل ورکې دا کوم نمونه دی ورته ورکړه ګور دا د کمپنۍ د خاصه پتا ورته ورکې نو کدا نمونه ستا خوښه ده او توس غواړي چې په دې نمونه کې لږه تغیرات د خپل ځان نور مو اضافه کړي خوښه دي دا نمونه او هغه د کمپنۍ په سټایل کې تغییر راولي چې د کمپنۍ سټایل نو دې سره بدل شي نو د لپاره دلته راسه موډیفای دا غته وایي موډیفای دا ترتیب ته وایي چې د کمپنۍ سټایل ته اخی صحیح دی غواړي چې هغه کې تغییر راولي نو دا کلیک نه خو تاسو په دې نه خو هغه ته سره جوړه اوس ګوره دا د کمپنۍ د خاصه ته دا رنګ سټایل ټاکا سوی ته صحیح ده خوشاله یم دا سټایل صحیح دی خو زه بیا په خپل طبيعت وایم چې باید د دې دغه رنگ باید دا رقم رنگ دی راشي سور رنگ راشي صحیح ده معلومات نه دا د سپین رنگ کې واخله پس که د دې داخل باید دا رقم رنگ جوړ شي دا رقم رنگ زما خوشی دی مشکل چې دا وکړم نو هغه د کمپنۍ په سټایل کې بل څه تغیرات راځي صحیح ده خو زه نه غواړم چې کارو کوم دا به کلیر کما صفه به کوم خپل بيخي اولنی حالت ته واړو ما اولنی چې دا سره کوم حالت او بل څه ته ګوره تاسو دې سیم کولای شئ اخو یو ترتیبو ته دې سیم کواسي دا څه انتخابه شیډینګ ته راځي شیډینګ کول سایه ته وایي د شډو څخه اخصاص وي دی شډو سایه ته وایي شیډینګ یعنی سایه کول نو اس کله دلته راځي په دې حالت کې تاسو د څه رنگ ورکوي دا د څه رنگ کې واسطه د څه داسې مې انتخابه او د لپاره داسې بیل کلر ورکه او داسې مې انتخابه د لپاره هم داسې بیل کلر ورکه اوس دا ستاسو جدول جوړ کار پټ کاوه بیغمه او چې کله ټیب بٹن ته د امر کې زو پس مخته نو دا په صفه کې جوړیږي څوک نو څوک دا غزي سب کلاس دا هم ستاسي جدول سوز دا به د جدول جوړي او چاپ کې به دغه سي رنگونو باندې راځي او کچې ته جدول چې موږ جوړ کړو کوم جدول هغه جدول چې موږ جوړ کړی دی باندې سکلیک نسو هغه دلته اوس ګورتا چې مخ کې هغه ته ختم دي کوي یا فرض کتاب بل جدول کلیک هغه خپل واوښتي ختم شو او کبه بل ورډ را خلاص کې خو به بيخي نسته هغه سب توای نو دایمن لپاره څه تاسو تل تراسه ګور نیو ټیبل دی جوړ کړئ ار څه کارونه چې دی وکړه only in this document more داخله new document based on the this template په ورډ کې ماغه سټایلو کې دا شی ویلو ته دا ورته څه به همیشه لپاره ورډ کې پاتې شو صحیح نو بس دا کینسل کړه نو سم خلاص دی باندې کوشش دي چې رنگونه دي تور کې کته دا انتخاب کې ټول جدول انتخاب کې د ځکه ورته نو کلر واخلې نو دا به ورته ساده شي اول تاسو دا جدول اخر څخه دا جدول لپاره تاسو کوم څه دا رقم جوړ شوی ډیزاین نام استعمال کی دا تا وای ته دا جدول ستل لري دا رقم خطی کا چې لکه موږ دا رقم ډیزاین نه درکړي سره کوم دې کې خوښته زم دا ډبل شین رنگ نه خوښته نو دا چې دی واسطه بیا پلاس کې کلم درکې او ته پیدا سور باندې را تیرې نو تاسو هغه جدول په هغه ډیزاین راځي لکه څنګه تا هغه ډیزاین وټاکه پرفیکټ کړه کنه نور لاین سره پرفیکټ کړه لای نو غوړ د سیو کار کوم وای چې خیدا پرېږدا دا بارډر پینټر وکړي کو ترڅو دا حالت نه وځو نو په ټول جدول د لکه اوس مو انتخاب کړی دی نو وای چې نه د ټول جدول لپاره ځلته یو واری باندې دا رقم سټایل انتخاب فاس کړه د ټول جدول لپاره دا رقم سټایل ما خوښته دا رقم نو بیا راځلته لدی څه ورته آل بارډر کلیک چار بارډر ته کلیک دا په هغه ډیزاین سره ستاسو جدول جوړ شي صحیح ده او بیا تاسو کوی چې دا لپاره دلته اندازه موټه کې څونه ډبل او څونه نری
زه دې څخه مې اوس ډبل کا شپږ فوټه ورته واخله بیا راځه دې څخه ورته آل بارډر کلیک بیا آل بارډر کلیک دا واره به بیخي ډبل سي او که دلته له دې څخه مطلب کلر ورته خوشوي رنگ دا چې رنگ مرکزي دا کلیک او بیا راځه دې څخه شورت واخله آل بارډر ورته واخله څنګه په خلاصو سره چې د په ماغه شخص جوړی او که غواړئ چې خپل عادي حالت ته وړئ اولنی حالت نو راځه دا کلیک دا اولنی لاین واخله او بیا رنگ دی لپاره اتوماتیک رنگ واخله یعنی تور رنگ او بیا نو راځه دې څخه ته چې واخله آل بارډر واخله چې دا به خپل اولنی حالت کې راسي دغه شی باندې پوسه لاس څنګه دی کنه بارډر پرینټر په تاسو پیژند چې دلته چې کم ډیزاین کم رنگ انتخاب کوم هغه برازي او دا دغه ریسنت جوړی ریسنت دی ته چې د نشټو کوم تاسو کم رنگ استعمال کړئ هغه به دې چې بیا هم لایسنس ته بیا هم استعمال وایي راځي مهرباني په خیر سره مهرباني ابتدایي خو مونږ شروع کوي ابتدایي خو مونږ شروع کوي شروع کوي مې زه کمپیوټر مې ورته ښه ابتدایي 15 بجې باندې راځه تاسو بجې دي او کرازي راسي د خپل مهرباني دا خوا کې راسي دا صنف ته لاسه کې ورسره ساس صنف شروع کیږي 15 بجې باندې وعلیکم عزیز دې د خوا کې راسي لاس دې کې ورسره ساس صنف شروع کیږي نو تاسو ټول د خوا متوجه سي ګور ریکارډ شروع دی یو دې کې دی نو کله چې تاسو راسي په دغه باندې مثال خلاص دی چې خاص کوم شی نه دی پاتې نور مخکې زو لی اوټ ترازو لی اوټ چې کله تاسو راسي لی اوټ کې موږ دل ترازو لسبه درس زه تیز وایم صحیح ده که چا سم نه خلاصې د سبا کې راته مشکلات راغونډ یا ویډیو سره وګورئ ځکه چې دا درس ډېر دی بیا خسته نه شي ځینې نو اصلي اپشن یې پاتې دی د وورډ د ټیبل اصلي تنظیمات تاسو کوئ نو موږ راځو دا جدول انتخابو اول خو انتخاب نه کوو یو ځای کې ولاړ که سلیکټ تراسه په دې کې ګوره سلیکټ سیل کې کلیک کوي دا یو خانه انتخابي شي کې دا یو خانه انتخابي او کته ورته چې سلیکټ را دغه سره برابر دغه را انتخاب کړه ګوره مخه برا ټول سره انتخابي ګټه به شي دا ول څه کار کوي ځکه چې بیا کوم دلته ډیزاین تراسو دته کم رنگ ورکو نو هغه رنگ نور ورکواله سن زموږ د جدول اولنۍ را به په دغه رنگ کې راځي لکه څنګه چې تاسو وینئ انتخاب کوي هغه خالی انتخاب کوي به تاسو سره معاملې کوله هغه تاسو پوښه ده بل از تاسو په دغه ځای کې فرض کړه کوم جدول مؤخص دی او ته دې کې ولاړې لی اوټ ترازی بل ته وی سلیکټ کالم دا کوم کالم چې ته ولاړې دا درس کالم مکمل انتخابي چې انتخاب یې کوي بیا تاسو کوی دغه کالم په معلوماتو کې تغیرات راولي او که چیرته ورته چې سلیکټ ټیبل نو مکمل جدول دی انتخاب وایسي او جدول تاسو د سیم انتخاب وایسي دل دراسه دغه کنجک د شکل کې ټول مکمل جدول انتخاب وایسي خیر بل لازم تاسو دغه ساختمان چې تاسو وینئ ګوره دونی معلومیږي چې دا جدول دی که چیرته تاسو د څه کار وکئ چې ډیزاین تراسي او د دې کې لدې څخه نو بارډر واخلې اوس ګوره دا جدول مونږ لرو ولی معلومیږي چې اوس جدول ستا نه معلومیږي اساسو کالم یا راګان چې په کوم ترتیب راغلي وي دا غوي معلومات هم نه کیږي او حال دا چې موږ سره جدول سره یو زیدي کې معلومیږي واغه ځکه معلومیږي کوم دا دې کلیک کوم زمو مکمل ساختمان راښکار کې راځي مهرباني مکمل ساختمان ګوره راته شي چې دوه جدول تاسو لري ولی جدول د جدول هیڅ معلومات هیڅ نشانه نه ده پاته کچیر تاسو ته څوک بیرته دغه حالات کې وای حاله جر کو بیرته ما جدول جوړ کړل څنګه چې مخکې جوړوي سه اوس ته معلومات کوم ځای کې کالم راغلی او کوم ځای کې راغلی نه معلومیږي صحیح ده نو څنګه به بیرته هغه جدول یو خو هغه ته نه کېده یا کداغه سي کته په خپل طبيعت باندې بیا کوي نو د لپاره به څه کارو کې ویو ته براسم دا ویو ګریډ لاین نه دا ویو ګریډ لاین دا که تور تکلیک کې د صرف دا جدول ګوره نقشه درکې شي درکړه صرف دا جدول نقشه درکړه بیا کنه ستا خوشو نو ډیزاین باندې کلیک سي ول ډیزاین څه شي انتخابه ډراو بارډر ورته اخلي او تر ازي کلم لاس کې درکې او د سور باندې راکشه ځکه ته نقشه معلومه سو چې زما کلم دې ځای کې راغلی او رامي په دې ځای کې راغلی دا صرف دا هغه یو نقشه درکې دا لاینونه نه لکه جدول غوندي دا جدول نه دی هغه سکرین باندې سم نه معلومه تاسو به په خپل کمپیوټر کې وګورئ وی معلومات کیږي صحیح ده چې دا سره کوم نقشه ده نوز دا رقم لینو چې تور باندې راټاو کې نو بیا د دې څخه جدول جوړیږي او تر کومه ځای چې تا کار کړی تر هغه ځای پورې په 50 کې دا رقم راځي ګوره هغه نور خالی او نقشه ده اخواته خو صحیح ده تاسو مجبور او کسانه کار ځان ته کې ټول جدول انتخاب کړ ډیزاین تراله او د څه آل بارډر واخلا یوري بده ټول څخه بارډر یعنی جدول ډیزاین جوړ کې په دې باندې موږ سره خلاصو او بل یو د کډوی کې له صبر کې څنګه دغونی واخ لرو موضوع له سمخ ته وسو
پراپرټي چې د ډیر زیات بحث لري جدول کې یو ور دې څخه بیا مړو اخر کې فرصت پیدا شو دې څخه بحث کو اول هغه ټاپ اپشنونه وایي چې مهم دي ډیر نو دلته راځو ګوره ایریس پاکولو ته وایي زه به دلته یو کار کوم دغه دینه مچ مر وسم ایریس پاکولو ته وایي کله چې ایریسر تاسو کلیک کړئ ایریسر یا تخته پاک دا چې په کوم ځای دې سره راکاش کې ګوره هغه ځای خالی کوي هغه څخه یو خانه جوړي صحیح ده اساسو په طبیعت باندې کار کوي دغه ځای کې به ته یو عکس راچې یو بل شی راچې یا لږ زیات معلومات نشته کې نو کوم څه جدول کې ځان ته داسي یو ترتیب جوړ کې او کې د ډرا ټیبل کلیک کړئ د دې معنا داس والا چې دا وسته اگین برته هغه څه کوي ترمیم کوي برابرۍ کنه وګوره به تم پاګه سره په خپل طبیعت سره هغه جوړوي سم څه فرق اوسو صحیح ده بل اوس تاسو دې څخه ورته ډیلیټ لري چې ډیلیټ دی توای چې چیرې تاسو مطلب فاس کا دغه څه کلیک ترڅو دا خاروزي فاس کله درازي یو څه معلومات نوښته کې د څه شي نوښته کې فاس هغه کې نوښته کې احمد دونی خلاص په دې ځای باندې ولاړ ورته یار دا نوم چې مال لیکل دی دا برته ډیلیټ کا صحیح ده دا کلیک او تور ته لدې څه فاس کا ډیلیټ کالم کې ډیلیټ کالم کلیک کړئ مکمل هغه کالم ډیلیټ مکمل هغه قطار ټول ډیلیټ چا څومره نمونه وي یو کلیک باندې ډیلیټ او جدول د کوشنۍ کیږي ګوره او کچیر داسې چې ته دا غزي کې ولاړې او ته ډیلیټ را کلیک یوازې هغه نوم چې تاسو کړی هغه دا مکمل را ډیلیټ ګور جدول را کمیر تاسو فکر دی دلته لازم کلیک ګور جدول کرا کمیر فکر دی دا ګور جدول کمیر ځکه هغه خالی کړه کې دی هغه را مکمل ډیلیټ او بل چې کله تاسو اسي ډیلیټ ټیبل کلیک کړئ مکمل ساختمان دی ډیلیټ وایي سم خلاص کړئ باندې نو بل تاسو په هر صورت خیزه دا کنټرول زر کوم ترڅو ماته جریان راغی لیاوټ باندې ولاړې دا چې دی ګوره دا انسرټ اباو د دې په سر ورته یو خانه راکړي تاسو ز بل نوم ورته چوما ورته دا نوم ما څه پات شوی محمود د دې څخه مخکې راځي نو تاسو ته یو خانه مکمل درکړه او تاسو ته هغه نوم اضافه کوي یعنی د مخکنی جریان برعکس دی هغه به ډیټو دا به اچي درته اضافه کوي به او انسرټ بلیو ورته دې لاندې یو خانه بل راکړي چې هغه نوم چوم دا کلیک دې خلان تاسو مکمل بل خانه ته کې ګور جدول زیاتیږي او تور ته نشته کې چې علي بس خلاص لیفت ورته دا غځي کې ګوره زه بل کلمه اضافه کوم لیفت کلیک ګوره څو کلمه اضافه کړي دا کتار نه دا عمود دا غسي دا ورته زیاته وایي او دې څه خو تاسو پرې چې دا به بیرته ډیټي صحیح ده او بل کې چې تاسو راسي دې یو کارو کوي دلته راسي انسرټ رائټ لیکي د دې پر سره طرف کې چې ولاړ سره طرف کې کلمونه زیاتې یعنی دواړه حالاتو کې موږ کوای شو چې په خپل هغه ټیبل کې یا جدول کې کلمونه زیات سم خلاص په دغه باندې نو نن لپاره دونی بس کنه څه زیات تاسو ته ځته دی یو لږ څه مقدار درس نور پاتې دی او سره سبب یو بل موضوع نیسو نو هغه کوم سبا خلاص کار کوو چې بیا د خوا درسونه اخلو